بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مسور ته تبې وسلې کنو کو اوس لیکنم کړه دا غواړم د لیکن ته عکس راوځي. عکس به د پکچر لاره راوړل شي. په ځر په نیو کې تاسو پر پکچر باندې کلیک وکړئ. اوس راځي عکس په انتخاب کړئ. مثلا دا عکس را لیکم عکس را لید عکس سره بیا د پکچر ټولز فارمټ نیو کال کېږي ورسره سو ور چې د پکچر ټولز فارمټ نیو د عکس سره فال کېږي. په دې کې اول ورو ریموو بیک ګراوند عکس چې کله اوس غواړم د بیک ګراوند ایست کوم دا عکس وګورئ شاوخوا داسې بیک ګراوند لري دا تور ساحه دا غواړم چې ایست بیا راځي پر ریموو بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ ګور د خپل انتخاب کړی په دغه رنګ چې ول د رنګ چې ور کړی دی دا خپل څه کېږي ایست کېږي دا د خپل انتخاب کړی. اوس راځي دا ساعت د څه انتخاب دی یوازې هغه ول انتخاب کړی دی کنه. اوس راځي کیف چینج باندې کلیک کړئ نور هغه ساعت چې کېږي ځین ایست کېږي یوازې هغه ول پاتې شي. که تاسو خپل په خاطر جوړوم نو بیا بل ته کلیک وکړئ. اوس غواړئ چې د اعلان څخه زه ورته هم راسي نو د هغه لپاره به اول مارک ریاض ټو کیپ دا هغه صحه په نشه کول چې ته غواړې چې ویې ساتې چې هېڅ ته نسي کراپ نسي نو بیا بل ته کلیک وکړې. زه غواړم چې د اعلان څخه هم سره راولم دا به داسې انتخاب کړي دا به هم داسې انتخاب کړي. اوس وګورئ دا ساحه چې د انتخاب کړه بس هغه ساحه چې کېږي بیا له منځه نه ایسته کېږي. اوس راځي دا ساحه د انتخاب کړه کیپ چینج هغه ساحه بیا ورسره راغله که نه ورسره راغله داسې به وکړو د عکس به چینج کړو. ورک اپلاین مثلا زه د عکس راغلم اوس د دې عکس بیک ګراوند ایست کوم دلته به کلیک وکړئ دی خو خپل انتخابي وای دا ایست اوس دا ځینې ساحې چې نه دي انتخاب کړي سری دا بیا تاسو انتخابوي دا اول باندې مارک ریاض ټو کیپ دلته کلیک کړئ دا ساحه انتخاب کړئ ګورئ هغه ساحه ایست کړل او دا ساحه انتخاب کړئ هغه ساحه ایست کړه دا هم دا چې انتخاب کړو بس راځي کیپ چینج باندې کلیک کړئ نو عکس هغه سره راځي. که دې غوښتل چې ساحه له منځه یوسئ مثلا څنګه زه دا ساحه مې انتخابول دغه ساحه انتخابوم مارک ریاض ټو کیپ په دې باندې به کلیک وکړئ دا ساحه مې انتخاب کړل دا دونیک ساحه راغلم دا ساحه مې همداسې انتخاب کړل. اوس دا ساحه خو ورسره راځي زه غواړم چې دا نشي ورسره که اوس کیپ چینج ووایو خو داسې راځي هغه ساحه نه کراپ کېږي دا غواړم چې کراپ شي بیا به څنګه وکړئ مارک ریاض ریموو هغه ساحه په نشه کول چې هغه ته غواړئ له منځه یوسئ دلته به کلیک وکړئ بیا پله به راسي دلته به کلیک وکړو په دې عکس کې دې ساحه نشته مثلا کومه ساحه دا خپله له منځه تللی ده اوس وګوره دا خو موږ اضافه کړل ورته صحیح اوس یې غواړم چې له منځه یوسم ګوره بېرته په نښه ټکه نه مثلا دا ګل غواړم چې دا خوا نسي ورسره را داسې به خط ورباندې راکش کړي نو هغه څخه ایسته کېږي داسې به ټول انتخاب وکړي. اوس دا به کیپ چینج کړي ګورې هغه څخه هغسې راغله بل دلته کلیک کوو ډیلیټ مارکس دغه مارکونه چې موږ کړي مثلا یو ساحه له منځه وړ دی یو مې اضافه کړی یو مې ایسته کړی ده دا غواړم چې د مارکونه ایسته کړم نو ډیلیټ مارک په کلیک وکړئ اوس راځي د مارکو باندې دا ایسته کړئ کلیک چې ورباندې وکړئ بس هغه ایسته کېږي مثلا دا ایسته کوم دا مارک ایسته کوم دا مارکونه ایسته کوم ګوره ټول ساحه ایسته کړل دا بیا مارک ډیلیټ مارکس بل ډسریکارډ آل چینجز
دا تغیرات موږ پکې راوستلي دا موږ پکې راوړل بېرته عکس عادي حالت ته بوځو بیا په دې باندې کلیک وکړو اوس وګوره عکس هغه پخوانی نه مخکې څنګه و هغسې دی د هغه څخه وروسته لرو کرکشنز دا بیا د عکس دپاره روڼوالی مثلا د عکس ته غواړي چې لږ رڼا ورته تېزه کړي دې باندې به کلیک وکړې دا ډولونه دي مثلا دومره رڼا ورته تېزه تېز څو که نه شو د عکس خامه یې بیا دلته دا ورته انتخاب مثلا دومره خام راسي یا دومره خام راسي دا اخري اندازه دا تر ټولو کم اندازه ده چې خام سي او دا تر ټولو زیات اندازه که داسې مزید دغه حالتونه یې صحیح دي مثلا داسې حالت یا داسې حالت یا داسې حالت هغه ورته انتخابوي د عکس لپاره چې عکس ډېر خام یا تېزه یې دلته کولی سي دا ورته جوړ سوي دي وروسته بیا موږ تاسې اپشن هم وایو په فیکچر کرکشن اپشنز کې چې بیا کول زه خپل په خوښه ورته کار څومره اندازه چې ورته ورکوي بل ورو کلر د عکس ته غواړم چې رنګ ورکړم اوس د عکس دی شین دی صحیح دی زه غواړم مثلا داسې رنګ ورکړم یا داسې رنګ ورکړم یا داسې هر رنګ چې مو ورکوي دا هماغه رنګونه دي چې دلته زموږ سره شته یا داسې رنګ دی ګل ته ورکوي دا رقم رنګ ورکوم یا عکس هغسې رنګ راځي که غواړئ چې خپل په خوښه رنګ ورکړئ نو دلته به کلیک وکړئ مور وریشن کلرز ته به راسئ په دې رنګونو کې نو خوښ بیا به راسئ مور کلرز دا رنګونه چې دي جوړ شوي رنګونه سټنډرډ دي په دا رنګ کې نو دلته بیا کولی شئ چې یو رنګ خپل په خوښه ورته جوړ کړئ مثلا داسې یو رنګ وکړو داسې دا ورته ورکېږي هره به هغسې رنګ راسي کلر باندې کلیک کوو بل لرو سیټ ټرانسپیرنټ کلر ټرانسپیرنټ د منځ او ټرانسپیرنټ خپل کوم حالت ته وایي داسې حالت ته وایي لکه د هندارې شکل دی مثلا د دې څه غواړي ټرانسپیرنټ یې کړې دا رنګ یې ځینې ایسته کړي دې ته ټرانسپیرنټ وایي دلته به کلیک وکړئ ټرانسپیرنټ باندې به کلیک وکړئ دا ساحه وګورئ ټرانسپیرنټ راغلی سپین رنګ دی یا مثلا دا ګل غواړي چې څه یې کړې ټرانسپیرنټ یې کړي دلته به کلیک وکړئ وګوره دلته دون تاثیر باندې ونه کوي د هغه رنګونه ایسته کوي چې ورته یو رقم پکسلونه یو رقم دا رنګ دلته چې کلیک وکړئ دا بیا ټول هغه صحیح ایسته کوي کلرز د هغه څخه وروسته دا پکچر اپشن تاسې وروسته وایاستئ بل راځو آرټسټیک افیکټس دا چې دی هنري افیکټونه دي ته هم د عکس په یو افیکټ باندې راته وښیه داسې معلومېږي لکه نقاشي شوی چې بار خو دا د نقاشي لپاره ډول نه مثلا په داسې ډول ګورئ یا په داسې ډول یا دا رقم هر ډول چې تاسې ورته انتخابوئ یا په داسې ډول دا بیا بلور شکل دی دا افیکټونه دي ټول د هغه څخه وروسته لرو کمپریس پکچر سایز یا کمپریس پکچر د کمپریس پکچر له لارې بیا کولی شئ چې تاسې د عکس څه کوئ سایز یې ورته کم دلته چې مو کله کلیک وکړئ اوس غواړم چې د عکس سایز ورته کم کړم اوس خو دا چې دی یوز ډیفالټ ډاکومنټ ریزولوشن په دې ډاکومنټ چې څومره ځای نیولي هغه هم ریزولوشن ورته پکار ورته همدا سم یې وکړه ایچ ډي یې کړم quality ګورئ good quality for high definition HD display دې باندې به کلیک وکړئ اوس د عکس چاپ کې چاپه یا مثلا ثبته د سایز لږ ډېرېږي د HD په ډول ثبتېږي دلته به څه وکړئ سیواز پکچر باندې کلیک پر وکړئ سیواز پکچر چیرې ثبته ډیسکټاپ باندې سایز بیا هم لږ زیات دی خو ستا زموږ سره دلته بیا د 2 په نامه ثبت اوس دا ساوس دلته کلیک کوم بل ورته هم څنګه وکړه د فرینډ لپاره وګورئ دلته دغه اندازې درکړې دي د ویب لپاره بیا یو نیم سل دی غواړئ د ایمیل لپاره سره دغه کم اندازه ته غواړئ د عکس شیر کې هغه بیا به کم اندازه شیر اوس به کلیک وکړئ سیواز پکچر ډیسکټاپ باندې دا به د 2 په نامه د 3 په نامه سره اوس راځم دا دوه عکسو چې موږ مخکې ثبت کړئ 1.2 MB سایز دی او دا عکس 212 KB دی څومره فرق کوي نه دا HD په ډول ثبت کړئ او دا هم د ایمیل لپاره ثبت کړئ نو دا چیرته د عکس سایز مو راکم کړي کمپریس او که یوز ډیفالټ ریزولوشن کې هغه خپل هغه عادي ریزولوشن چې هر څومره ریزولوشن ضرورت دی هغه ریزولوشن بل لرو دغه څخه وروسته چینج پکچر دا عکس غواړم چې بدل یې کړم پر دې عکس پر ځای غواړم بل عکس راوړم
د دې لارې کول چې په کلیک وکړئ چینج پکچر باندې به کلیک وکړئ که انټرنیټ خو ټرای اګین د انټرنیټ څخه ماکس راوړلی سي او کوم د کمپیوټر څخه راوړی بیا به ورک افلاین باندې کلیک وکړئ او اوس مثلا زه راوړم دا عکس راوړم هغه عکس راغلی که نه دې لارې هم بدلولی سي چینج پکچر ورک افلاین مثلا دا عکس راوړم عکس راغلی که نه د هغه څخه وروسته ریسیټ پکچر اول ریسیټ پکچر دوم ریسیټ پکچر سایز زه راځم په دې کې تغیر راولم مثلا دا عکس ته مې رنګ ورکړي دلته رالم یو افیکټ ورباندې عملي کړي اوس غواړم چې دا عکس څه وکړم عادي حالت یې راولم عکس اندازه مې هم غټ کړ پکچر ریسیټ پکچر څه کوي یوازې د تغیرات ایسته کوي اندازې باندې کار نه لري دلته کلیک کوم ریسیټ پکچر ګورې ما زه تغیرات ایسته کړل اندازه به نه ایسته کړې خپل حالت چې موږ غټ کړی ورته هم اندازه هم ایسته کړم دواړه شیانې مې د افیکټس نه ایسته کړم اندازه سمه ریسیټ پکچر سایز ګوره له دې راته راغلی هر څومره اندازه چې دلته درلودله هغه اندازې ته هم ځي او تغیرات یې هم ایسته کېږي بل نور پکچر سټایلز دا د عکس لپاره سټایلونه د عکس لپاره کارېږي مثلا ته راځې دلته یو سټایل انتخابوې داسې یو سټایل په دا ډول به راځي ستا عکس ته ګوره چې هر کوم سټایل ورسره راتلی هغه سټایل ورته انتخابوې ټول عکس لپاره سټایل یا په داسې ډول یا مثلا داسې ډول په داسې شکل راځي دا عکس هر سټایل چې ورته انتخابوئ اوس دا غواړم بېرته عادي حالت ته راوړم دا ریسیټ پکچر باندې به کلیک وکړو دا خو سټایلونه وو چې ستا دلته زموږ سره سیرې بل لرو پکچر بارډر د دې لارې بیا کولی شي د عکس ته بارډر ورکړي شاوخوا اوس د خط چې موږ وکړو یا آوټلاین یا بارډر فرق نه کوي سیرې شاوخوا زه غواړم چې د عکس ته بارډر ورکړم دې باندې به کلیک وکړئ کم رنګ ورکوي داسې رنګ ورکوم اوس وګورئ راغلی مګر ډېر کوچنی دی بارډر دلته به کلیک وکړئ بارډر باندې پکچر بارډر باندې به کلیک وکړئ را به سي ویټ ته پراخوالی څومره پراخوالی ولري 3 فوټه دومره په دې اندازه دا چې مې انتخاب کړې په هغه ډول راځي بل د دې آوټلاین ډول څنګه دا خو اندازه سول چې دومره څومره اندازه چې ورته انتخابوئ اوس غواړم چې ډول یې تغیر کړم مثلا ټیک ټیک راسي یا بل شکل راسي دا اندازه ورته انتخاب کړم دلته به کلیک وکړئ رشیز دا شکل راسي په داسې شکل یا په داسې شکل سیرې دا ټول دی لپاره هر ډول چې مې انتخاب کړو وروسته رنګ تغیروئ دا رنګونه دا رنګ کوم رنګ بېرته ایسته کړئ دلته به کلیک وکړئ پکچر بارډر را به سئ نو آوټلاین به ایسته کړئ بس هغه چې کېږي ایسته کېږي دا د عکس لپاره بارډر و د هغه څخه وروسته لرو پکچر افیکټس دا بیا د عکس لپاره څه دي افیکټونه دي هغه چې وو ارټسټیک افیکټس وو هنري افیکټونه وو صحیح داسې د عکس معلومېدل لکه نقاشي شوی چې دا بیا نور افیکټونه دي اول پرسیټ دي دا جوړ شوي افیکټونه دلته کلیک کړئ مثلا دا ډول ورکړئ یا داسې لږ تغیر یې وینئ دا بیا 3D شکل دی په دا شکل یا په داسې شکل یا په دا شکل باندې د هغه څخه وروسته لرو شیډو اخو افیکټ و دا بیا شیډو د سایه ورکوي د عکس غواړي سایه ورکوي دا په 3 ډوله باندې ده یو آوټر ده بل انر ده او پرسپیکټیو ده آوټر چې د عکس د باندې راځي اوس وګورئ هغه شیډو تاسو وینئ سایه دې خوا د سایه وینئ په دغه ځای باندې شاوخوا سایه راځي دلته کلیک کوو ورته هم څنګه وکړه دا سایه ایسته کړه نور شیډو به انتخاب کړو اوس سایه لري نه لري دلته کلیک کوم پکچر افیکټس شیډو ورته هم د ننه خواته سایه ورکړي اوس دا عکس دی تور دی د ننه خواته نه معلومېږي څنګه به وکړو دا عکس به چینج کړو بل عکس به راوړو شفاف کلیک چینج پکچر دا ټول به دغه شکل سیري نو څنګه به وکړم په شیپ کې بیا تاسو ته وښیم ځکه انر چې دی بیا دننه په عکس کې راځي هغه په دې کې نه معلومېږي دلته به راسي یو عکس به راوي شیپ به راوي شیپ دې ته راځم سپین رنګ ورکوم شیپ پیل داسې رنګ ورکړو ګورې افیکټ یې په هغه ډول دی شیډو موږ ورنه ورته هم دننه سایه ورکړه انر د شیپ دننه وینئ سایه راغله عکس ته هم بیا داسې سایه ورکوي د عکس دننه سایه ورکوي بل هغه څخه وروسته لرو پکچر لپاره چې دغه کوم شیډو د پرسپیکټیو ده پرسپیکټیو بیا جوړ شوي ډیزاینونه دي دغه جوړې شیډو دي یعنې انر و دغه نه راځي آوټر راځي خو په بل ډول باندې راځي
دلته به کلیک وکړئ پکچر افیکټس شیډو پرسپیکټیو به انتخاب کړئ په دا ډول راسي شیډو یې هاخوا ته یا په داسې شکل راسي یا په داسې شکل باندې راسي یا په داسې شکل یا په داسې شکل داسې دا به جوړ شوي ډولونه دي د هغه څخه وروسته ریفلیکشن دا بیا انعکاس دی دا عکس ته غواړم چې انعکاس ورکړم دا کم اندازه ده دومره انعکاس ولري دومره یا دومره یا داسې دا اخري اندازه اوس دا عکس ته انعکاس ورکړي دا بدل کړي بیرته انعکاس به ولري دومره چینج پکچر زه ګورم انعکاس لري کوم انعکاس استقبال به کلیک وکړئ نو ریفلیکشن به انتخاب کړئ پکچر افیکټس د هغه څخه وروسته لرو ګلو د ګلو لارې بیا تاسې کولی شئ چې شاوخوا رنګ ورکړئ دې عکس ته یو خوا آوټلاین داسې منظم رنګ معلومیږي دا هغسې د آوټلاین په شکل راځي خو داسې رنګ یې پاشلی رنګ راځي دلته به کلیک وکړئ ګلو مثلا داسې دومره اندازه انتخاب اوس وګورئ دا رنګ داسې پاشلی دی که نه یا زه بل رنګ ورکوم دلته چې مو کلیک وکړئ اول دا خو اندازه ده ګلو چې کله رالاست دا اندازې دومره اندازه راغلی دومره هر څومره چې دا هم رنګونه دي دا صرف شپږ رنګ درکړي دي اوس تا دا اندازه انتخاب کړل غواړې چې دا رنګ یې تغیر کړي نو دلته به کلیک وکړئ ګلو ته به راسي په دې کې به مور ګلو کلرز ته راسي دا رنګونه په دا رنګونو دلته کلیک وکړئ مور کلرز په دې رنګو کې خوښ کړئ دا نه دلته صحیح دی هر ځای چې رنګ انتخاب مثلا ما دا رنګ انتخاب کړئ اوکې به کړئ بیا هغه رنګ راسي پکچر افیکټس بل لرو سافټ ایج سافټ خپل نرم ته ایج سوکي صحیح دا عکس غواړم چې داسې وښیم چې په دې ور کې دننه راسي سافټ شي برای دا سوک خام د نرمي کېږي دلته به کلیک وکړئ پکچر افیکټس سافټ ایج دومره دې خام شي نرم شي دومره اخري اندازه دا ده وګورئ دا عکس بل لکه دننه چې په دې ور کې په داسې شکل راځي یا دا عکس راغی په بل عکس باندې کښېږدئ سوکي ورته نرمي کړئ بهر سایز لکه دا عکس په بل عکس کې دننه وي داسې معلومېږي پکچر افیکټس دا اندازې دا اندازه چې ورته انتخابول بل لوري بیویل دا هم جوړ شکلونه دي د عکس لپاره په دا شکل باندې په دې شکل باندې په دې ډول باندې په دا ډول باندې وګورئ خو دا په دې عکس باندې سم نه معلومېږي ځکه دا عکس دی بلاک د تور رنګ لري راپسې یو شي په زر ته راوړم دلته به کلیک وکړو پکچر افیکټس بیویل ته به راسي اشي پرې ونیوست وګورئ داسې ډولونه د عکس لپاره هم بل لرو پکچر ټولز کې کلیک کوو پکچر افیکټس 3D روټیشن دا به 3D ګرځون زیري دا عکس غواړم چې 3D وګرځوم په دا شکل باندې ګرځا اوس دا خو د جوړ شوی دی دا عکس ګرځي چې 3D شکل باندې بیا موږ کولی شو په اپشن کې خپل هم وګرځو دا عکس څومره ګرځي کوم طرف ته ګرځي دا شکل یا په داسې شکل دا ډولونه ګور دا به لږ تاثیر باندې